د می 8 د سرې میاشتې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. نن دغه ورځ د غزني ولایت په مرکز کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ هر کال د بشري مرستو، بېطرفۍ او رضاکارۍ د ارزښتونو د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. په دغه غونډه کې د غزني ځایي مسؤلینو هم د دغه ورځې په ارزښت خبرې وکړې او په وینا یې چې تر هر چا وړاندې اسلام د بشر حقونو ته ډیر ارزښت ورکوي. دوی د غونډې ګډونوالو ته د ریاست الوزرا عالی مقام پیغام هم واورول. بشریت پالنه یا بشري حقوق ورکول دا تر هر چا اساس دی اسلام او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ویلي. د دیني روایاتو او د اسلام د مبارک تاریخ په اساس باندې ټول د بشریت پالنې یا په ټوله کې د بشریت ښېګڼې دا په اسلام کې وي او هغه ارزښت او تاریخ او په دغه اړه اهمیت یې تر ټولو اسلام ډېر ښه بیان کړی. ورته مهال د غزني سرې میاشتې رئیس هم له خلکو، حکومت او سوداګرو وغوښتل چې دغه خیریه بنسټ سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په نظام کې کوم کسان چې مواظب دي دغه خلکو څخه مې دغه تقاضا ده چې دوی د سرې میاشتې سره مکمله همکاري وکړي. خصوصا زموږ یوه هفته مخصوص وه چې مخکې تېره شوې ده، په هغه کې یک روزه معاش دی په ټول کال کې د هر کارمند، هغه که نظامي وي که ملکي وي، یک روزه معاش ورکول سرې میاشتې ته. هغه چې د کومه ویډیو تاسو ولیدله هغه موږ یې په دغو شیانو کې مصرفوو. نو د ټولو خلکو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د سرې میاشتې سره خپله همکاري وکړي. د سرې میاشتې نړیواله ورځ چې هر کال د می په 8 لمانځل کیږي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هغو میلیونونو رضاکارانو او کارکوونکو د هڅو ستاینه ده چې د جګړو، طبیعي آفتونو او نورو بیړنیو حالاتو پر مهال د انسانانو د ژغورنې او مرستې لپاره کار کوي.